له هند سره د اسلامي امارت تازه د دوستۍ اړیکې او د پاکستان سخته غوسه. امیر خان متقي وایي غواړو له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړو. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دوبۍ کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصري سره کتلي دي او په دې لیدنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحث او خبرې شوې دي. د وکرم مصري پر ایکس د دغې لیدنې په تړاو ویل شوي دواړو لوریو په افغانستان کې د بشري مرستو او په سیمه کې د ګډو امنیتي اندېښنو او موضوعاتو په اړه بحث کړی. د هند دغه ډیپلومات طالب وزیر ته تکرار کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. موږ موافقه وکړه چې د چابهار له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره به کار کوو. هند همدارنګه د افغانستان روغتیایي سکتور او ستنېدونکو کډوالو سره مرستې ته دوام ورکوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت بیا د دې لیدنې په تړاو لیکلي په دې لیدنه کې به په سیاسي اقتصادي او د خلکو ترمنځ اړیکو په اړه خبرې شوې دي. امیر خان متقي ویلي د خپل متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست له مخې غواړو چې د سیمې د یو مهم او اقتصادي هیواد په توګه له هندوستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. ښاغلي متقي هندي لوري ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه چاته خطر نشته او د ډیپلوماتیکو اړیکو د لوړولو د سوداګرو مریضانو او محصلینو د ویزو اړوند د سهولتونو رامنځته کولو هیله یې څرګنده کړه. عموما په دغه لیدنو پاکستانی لوری سخت غوسه کیږي او اندېښمن کیږي. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر ویلي دا د پاکستان پر مخ کلکه څپېړه ده چې ویل یې د جمهوریت له سقوط وروسته به د هند نفوذ له افغانستانه ختم شي.